چرته درته داسې مخې ته سخت مسله راشي یو چیک پوسټ درته مخې ته راغی ته وایې چې په دې کې ما په خیر پاس کي یا په ایرپورټ تېرېږي یا په چیک پوسټ تېرېږي درې پیرې د آیات ووایه وجعلنا من بین ایدیهم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون بس بیشتی شک بس ور تېرېږي نبی علیه السلام موټې خاوره وچنګلوي شاهت الوجوه بس سترګې ړندې کڼې شوې نبی علیه السلام وویل دې ښه ولاړ دی نبی علیه السلام وویل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځان ملګری دواړه روان دي غاری سور په یو څو میله فاصله باندې دی هغې ته روان شو سفر یې شروع کړو دیک یو کافر راغی دې ته یې تاسو دلته څه کوئ وایي د نبي علیه السلام نه چا ګیره تو کړې دا به راوځي بیا خو ما ولي دا خو لاړ او داسې تیر شو په دې لار تیر شو ما خپله ولیدو عجیبه خبره ده چې دې کور ته ورغلل بستره یې ولټول هغې کې علي رضي الله تعالی وایي نبی علیه السلام ما ته پته نشته چرته به تلې څه ټایم به تلې بس تللی دی زه د هغه په بستره باندې یم امانتونو دپاره یې پرېښوم ما ته خو یې پته نشته چې وکتل امام الانبیا تللی ابو جهل ورغې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته اسماء بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور روتله په پلار دې څه شو ما ته پته نشته د ابو جهل چې ولا سفیړه را پرې خودل په دې خوله باندې وینې راغلې څه شو پلار دې ما ته مې د پلار پته نشته د پوه کړي وې چاته به ال نه وایې زه به د نبی علیه السلام سره ځم خو چاته به خبر نه ورکوم او چې څومره پیسې وې اشرفه هغې ټولې ځان سره واغستل نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلارو ابو قحافه په سترګو ړوند و ښه مسلمان لا نه و راغې دې نوڅو ته وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړه هغه مال هم ټول وړو وی د مال ولې وړو هغې ورته مال یې نه دی وړی خو یې پرېښی دی وی کوم ځای دی دوی چې د مال هغه کومه کې به دراهم او سونه پراته وو که نه خو سره زر او سپین زرو په هغې تیلی کې نیسي ګټې مټې ور واچولې هغه یې ډکه کړه او دا پلار یې وله راوسوی هو لاس پې وووه وی مال یې پرېښی وی زه چې مال یې پرېښی دی نو دی دې ګرځي هغه ړونو که نه دی راوسوی هر څه یې راته پرېښي دي دا ټول یې پوه کړي لور ته یې وی چاته بال نه وایي زوی ته یې وی چاته بال نه وایي غلام ته یې وی چاته بال نه وایي دا درې کسه یې پوه کړي یو زوی یو لور او یو غلام دا درې واړه یې پوه کړي لور ته یې وی ته به راله روټۍ تیاروئ او غلام ته یې وی ته به یې راله وړې راوړې او دلته به بیزي سری را سری زوی ته یې وی ته به یې راله وړې راوړې لور ته یې وی ته به یې تیاروئ او غلام ته وی ته به دلته خوا وشه بیزي سری نو معلومات پکې چې دا خلق څه وایي مونږ باره کې څه وایي مونږ ته به اطلاع را رسوي دا درې کسه یې خبر کړي د ټول کور خلق یې د نبي علیه السلام په خدمت کې لګېدلی او که نه ځکه خو علما وایي د پروانې دپاره چراغ پکاري دا ګلونه هم دا پرپرکیم لیدلی وی پروانې کو چراغ پروانې له څه پکاري ډیوه پکاري دا پرپرکی چې الوزي نو دی له لیټ پکاري که نه دی د دې نه ګیر چاپېره چورلی نو وی پروانې کو چراغ پروانې له خو چراغ پکار دی او بلبل کو پھول او بلبل له څه پکار دی گل پکار دی بلبل چې دی په گل کې دی نو دله گل پکار دی او پروانې له چراغ پکار دی او صدیق کے لیے خدا کے رسول پھول او د صدیق دپاره د الله رسول چې دا ګلو بس اب داغه نه تاویدو بس نو زوی لور غلام ټولی په خدمت کې لګولي دي چاته به ال نه وایي دی کې دا
ابو جهل انعام مقرر کوي 100 خان بورکم کوچا نبی علیہ السلام راونی ورالان دے کرال خلق قوت ګرځي ګرځي د غار سور خوال رالل دا غار سور دسی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دسی وکتل نبر د دوی د خپیخ کاری دی شي ګرځیدل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ویل الله حبیبا دی کدی خپل خپوتو ګوري خو ما تا به ویني ګوره نبی علیہ السلام ورته ما ظن نبی اثنين الله ثالثهما اے ابو بکر صدیق ته د هغه دوه کسانو په باره کې څه ګمان کوي چې د هغې دریم ملګری رب العالمین دی ما ته خود ونه یو که نه دریم شته چې رب دی د چا سره چې ملګری رب العالمین دی که نه بس رب ملګرتیا ونیسه د رب ملګرتیا مونږ سره رب ملګری دی فکر مه کوه چې وردند شو نو داسې یو څادر ورسره هغه ټول داسې خس خس په غار کې سوړه بندې ټولې سوړې بندې کړلې یوه کوله پاتې شوه هغې ته یې داسې خپه کېښوده زخریله سیس چې ټک ورکه د نبی علیه السلام سر د ده په ورون باندې پروت دی ای سنډېږي نه خو د ټک اثر و د سترګو نه اوښ کې لاړې په نبی علیه السلام په مخ ورپرېوت نبی علیه السلام راویښ شو ابوبکر صدیق څه دي وی هغه څادر دې سک وی هغه مې خس خس کړی دی په دې سوړو کې مې یخی دی دعا یې وکړله ښه وی اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القيامه یا الله نے ابو بکر صدیق له زمام را درجه ورکی په ورځ د قیامت الله اکبر دا غار ملګری او کنه بیا ورته ویلي ابو بکر صدیق انت صاحبی فی الغار ته زما ملګری وی په غار کې نو وصاحبی علی الحوض په قیامت کې چې په حوض کوثر ولاړ نوم به مې ته ملګری خبر دلته د غار ملګرتیا الته د حوض ملګرتیا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض زما ملګری به په حوض هم تیخه قربان مال او جانی تی قربان کو لور په خدمت کې لګېدلې ده زوی په خدمت کې لګیا دی غلام په ټول کور د امام الانبیا په خدمت کې لګولې چې 3 ورځې تېرې کړلې وی زه چې مخې ته سفر روان شو سفر کوي لار کې ام معبد یوه زنانه وه خلکو ته به خوراک مراک دی مسافرو له ورکو یوه چبوتری وه نبی علیه السلام ته ورغی الله اکبر چا پیژنده چې دا امام الانبیا روان دی چې ورغی هغې کره ورغی هغې نه د خوراک مطالبه وکړله یوه کمزوري بیزه ولاړه وه نبی علیه السلام ورته دې نه مونږ له لږ پی نه راکئ وی د الله حبیبه دا خو د کمزورتیا د وجې ولاړه ده نه د کنډک سره نشي تللی تللی نشي نو ځکه کور ولاړه ده وی زه ته یې ما ته لږ رادې خوا کړه الله اکبر چې امام الانبیا ته رادې خوا کړله او امام الانبیا په لاس راغ وی لوښی راوړه بس د پویو چینه زنده شوله وی ټول کور ته وسکئ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته یې وسکه غلام ته یې ویې وسکه ټولو وسکل او په آخر کې په خپله وسکله ټولو چې وسکه بیا چې پاتې شو هغې ته وی دا کور کې کېده وی زه دا به دې په پکار وراشي او په یو اوښ نبی علیه السلام قصوا اوښه باندې نبی علیه السلام کېناست